جانان خپل وطن ته راشه، جانان خپل وطن ته راشه او شوتلې شنې دي، غنم دومره دومره دي. غنم پاخه شوي دي، د غنمو لو ګډ دی. دا چې لو خلاصېږي بیا هغه نورې مرحلې هم په وار سره راځي. دغه ټولې درته زه په ویډیویي بڼه ښایم. تاسې را سره دغه د لو طریقه وګورئ، کوم مسافرونه چې دي دا کېدای شي دا ویډیو وګوري، هغې ته هغه وختونه کې چې دوی دلته په وطن کې وو هغې به لوونه کول، کېدای شي په دې ویډیو کې ځان وګوري او هغه تېر وختونه ورته کړي. لوونه ماته پرېږده، مهران ملګری لو وکړه. اوس دا کم غنم چې ما پرېښي دي دا ما د هغه ستریو دپاره پرېښي دي چې موږه ریبلي دي. په دې کې موږ بیا هماغه سترۍ تړو یعنې بروتي کوي. د دې نه وندلې جوړوو، د دې غنمو نه جوړوي، څوک یې له پټیو جوړوي او څوک یې له پلانې هم جوړوي. که تا زما زړه ته کتلی، که تا زما زړه ته کتلی، زه به په بیرته بیرته تلم تا به نیمه. څنګه به د خدای روزي قبول کړي، څنګه به د خدای روزي قبول کړي. غرونه غرونه زړونه دې مات کړي. دا ما راویستل، دا زه هلته اوبو کې لمدومه، بیا ترې وندنی کوم. که اول ترې وندنی کې او که وروسته ترې کې. لو هم وشو او کوم غنم چې ما د هغه دپاره پرېښي وو، د ستریو دپاره چې بروټي به پکې تړمه، اوس نو وندنی جوړوم او هغه وندنی هغې کې به زه هغه سترۍ تړمه کومې چې ما ریبلي دي. دغه دا وندنی ما جوړ کړه، بیا له دې وروسته پکې لمدوم او بیا پکې سترۍ تړم. څوک یې مخکې لمدوي بیا یې دغه وندنی جوړوي. خو ما ته دا کار اسانه شو چې مخکې وندنی جوړ کړم، بیا لمدومه چې دې کې چې کله بروټۍ تړي سړی بیا نش کېږي. دا چې کله لامده شي دا وندنې نو بیا په اسانۍ پکې بروټۍ هم تړل کېږي او هغه وندنې هم نش کېږي. دا به په ډډه باندې اړوي چې هغه کوم غنم نه دي لامده شوي هغه به څنګه شي، هغه به لامده شي چې بیا موږ ته په تړلو کې مشکل جوړوي. لوونه دي او د غنمو تړل دي، تاسو ګورئ دلته هغه پټی وتړل شو، خلاص شو او دا به بیا وروسته موږ چلوو او پټوو به یې تر څو پرېښول شي. دا مخامخ چې تاسو دا دره ګورئ دا د باډیل دره او دا د باډیل درې خوله ده. هغه مشهوره دره ده چې وایي د کونړ غلام محمده باډیل ساپور ډېر وژلي دي نه، د کونړ غلام محمده او باډیل هماغه ده. یارانه دې خاورې واوړه او تشه دعا راته کوه، راجوړه یم بچی یم دې بروټي وتړل شو. اوس دا یو ځای ته ټوپ کوو او بیا بیا ترېشل کوو. له خیره بروټیات ته مونږ په خیر راوړل شي. دلته یو څوک په یوه کې هم نه پرېږدي، وایي ډېر ښه کار خو کوې، بس څه وکړو که څوک چا پرېښودلی نو نن به داسې بده ورځ نه وي، شلته به آماده کېږي بیا به ترېشل کوو. له خیره دا چې اوس سهار څوک ترېشل ته آماده دي، ترېشل به کېږي. له خیره سره خواري وکړو چې تاسو څه وباسو، صحیح شه ډېر حاصل ورکړي، زراعت مخکې لاړ شي. نو چې افغانستان هسې فقط په خبرو کې خپله خواري په خپله او چا ته سوال ونه کړو. بلکل همدغه خبره ده. بس وروسته ترېشل پیل کېږي، هغه ټوله ویډیو په تاسو باندې نو هلته به غنم اچول کېږي، دلته به بروټي راوړل کېږي او دغه تنفس سیسټم